انسانان پیژندل ډېر ستونزمن دی، ډېر سخت کار دی. ژوند هم کم دی تر څو چې انسان پیژنې. کلونه وتلی وي، خو زه تر دې حده رسېدلی یم چې انسان هغه وخت پیژندل کېږي چې دا انسان دی که حیوان دی. کله چې ستا ملګرتیا دوستي وي ورسره او بیا هغه ورسره ختمه شي، بیا نو دی معلومیږي چې دی څومره ستا دوست او څومره دی د خپلو غرضونو دپاره د تا سره و. خو ښه به دا وي چې انسان که ملګرتیا کوي که دوستي کوي په خپل حد کې اوسي او خپل هغه رازونه چې د ده او د خدای ترمنځ دي باید د ده سره خپاره نه کا او ده ته یې ونه ښیي. ځکه چې ډېر انسانان داسې دي چې کله د ملګرتیا او دوستي ورسره ختمه شي د ده اصلیت معلومیږي او بیا دی په داسې کړنو باندې سر کېږي چې کله چې ستا ملګری او دوست او ستا هر یو بد کار ته به یې ښه ویل او ستاینه به یې کوله، خو چې کله دا دوستي ورسره پرې کړه نو ستا هر یو ښه کار هغه بد ګڼي او هغه ته بد ښکاري. نو معلومیږي چې د ده دا دوستي د خپل مطلبه پورې وه، د خپل غرضه پورې وه. کله چې د ده غرض پوره شو ده ته بیا دا مطرح نه دي، ورته بې تفاوته دي چې ته ښه کوې او که بد کوې، دا ستا په ضد ودرېږي، تا رسوا کوي، تا شرموي او تا د ټولنې په مخ کې غواړي چې بد معرفي کړي. نو عزیزانو، خصوصا ځوانانو، په زړو باندې خو تېره ده لکه په موږ، خو ځوانانو تاسې باید ډېر متوجه اوسئ چې خپل وختونه، خپل شپې او ورځې د داسې خلکو سره د لاسه ورنه کړئ چې هغه په هیڅ نه ارزي او ستاسو دا ژوند چې د دوی سره تیر شي دا به ډېر بد وي او ډېر تاواني به وي.